سلامونه درنو دوستانو، خدای دې وکړي چې ټول برک روغ یاست. دغه د بخیر سره د امریکا د ډیویلارشي پروسه شروع شوه. ټول ملګري چې څو غواړي دغه پروسې ته ثبت نام وکړي او د راتلونکي کال لپاره چې د 2025م کال دی، کال 2023م دی، خو دغه لارشي پروسه د 2025م کال لپاره ده. نو ثبت نام ټوله طریقه ان شاء الله زه په دغه ویډیو کې تاسو ته په ساده پښتو سره تشریح کوم. تاسو له موږ سره پاتې شئ، دغه ویډیو تر پایه پورې وګورئ ترڅو وکولای شئ چې د ثبت نام دغه طریقه زده کړئ او د خپل ځان لپاره، د خپل فامیل، د خپل ملګرو لپاره وکولای شئ ثبت نام وکړئ. راځئ له موږ سره پاتې شئ دغه ویډیو تر پایه. یو ځل بیا سلامونه درنو ملګرو، راځو د ثبت نام پروسه شروع کوو چې څنګه کولای شو د امریکا ډیوی لاټري ته یا د گرین کارت لاټري ورته ویل کیږي، دغه ته څنګه کولای شو اپلای وکړو، د کوم لینک لاري کوم ډول دغه پروسه مختزي ټول په ډیر ساده شکل در سره زه شریکوم. راځو په لومړي سر کې ګوګل کروم ته چې زه خو دلته په لیپټاپ کې تاسو ته د دې په خاطر ثبت نام کوم ترڅو دلته تاسو ته ټول اپشن او ټول پوښتنې مکمل ښکار شي او زه تاسو ته تشریح کوم. خو تاسو کولای شئ د ټلیفون لارې هم ثبت نام وکړئ او که څوک غواړي د لیپټاپ لارې وکړي، لیپټاپ لارې هم کېږي، کومه خبره نشته. راځو دلته لیکو ډي وی پروګرام. دلته څنګه چې ډیوی ولیکي زیاتره وخت دغه خپل راخلی، خو تاسو کولای شئ که چیرته نه راخسته dvprogram.state.gov 2025 دا روان کال 2023م دی، خو علت د دې دا دی دلته چې 2025م لیکلی دغه پروسه چې کوم ده، دغه ثبت نام چې کوم دی دا د 2025م کال لپاره دی. نو د دې په خاطر باندې موږ راځو دغه اولنې لینک کلیک کوو، اولنې ویب سایټ کلیک کوو. زیاتره وخت دلته مختلف ویب سایټونه راخلي، تاسو کوشش وکړئ چې دغه سي دا کوم چې دلته لیکل دي دغه ویب سایټ ته لاړ شئ. دا سینشي چې تاسو په یو غلط ویب سایټ کې ثبت نام وکړئ او بیا هغه ټول وخت هم ضایع کړئ او تاسو کار هم ونشي. نو راځو په دغه ویب سایټ باندې کلیک کوو. دلته چې کله دغه ویب سایټ کلیک کړئ دلته د ډیویلارشي مربوط ځینې ویب سایټونه راخلي. لومړنی ویب سایټ هغه ویب سایټ دی په کوم کې چې موږ کولای شو ثبت نام وکړو، دغه ټول اپلیکیشن چې کوم دی په دغه ویب سایټ کې سبمیټ کیږي. لاندې چې دغه کوم لینک دی دغه هغه ملګری، هغه دوستان چې غواړي د ډیویلارشي په اړه نور معلومات پیدا کړي، دغه ټوله پروسه معلومه کړي، دغه ټول کوم شیان چې په ډیویلارشي کې پکاريږي، کوم هیوادونه کولای شي چې ثبت نام وکړي، کوم نشي کولای، دغه ټول معلومات په دغه لینک کې شته. تاسو کولای شئ دغه لینک ته ورشئ او هغه ټول معلومات ترلاسه کړئ. نو موږ راځو ثبت نام کوو. د ثبت نام لپاره په دغه لینک باندې کلیک کوو. دغه نوې صفحه چې خلاص شوله، دلته یو ځل بیا مخکې مې یادونه وکړه چې په هغه تیر لینک هم تاسو کولای شئ د ډیویلارشي په اړه کومې لارښوونې او کوم معلومات چې ترلاسه کړئ، او که چېرته څوک غواړي چې اضافه معلومات د ډیویلارشي د پروسې په اړه پیدا کړي یا کوم لارښوونې چې دي، هغه تاسو کولای شئ دغه ویب سایټ کې دغه اپشن کلیک کړئ. ډیوی 2025 انسټرکشن چې کوم دی د دغه لارې تاسو ټول معلومات ترلاسه کولای شئ. خو من معلومات ته ضرورت نه لرو ځکه تاسو سره ما مخکې په نور ویډیوګانو کې معلومات او پروسه ټول تشریح کړې ده. دویم اپشن دلته د تصویر مختلف مثالونه دوی لري چې څه ډول عکس تاسو باید د ډیویلارشي لپاره وباسئ، څه ډول عکس تاسو باید ولرئ چې د ډیویلارشي ته ثبت نام پې وکړئ. عکس ډیر مهم دی. د عکس سایز باید 600 په 600 پکسل کې یا 1200 په 1200 کې. دغه دواړو کې چې هر یو سایز تاسو کولای شئ چې مثلا دغه عکس باندې ثبت نام وکړئ. عکس باید په سپین بیک ګراوند کې، په بیک ګراوند کې داسې کمبل رنګ نه، ساده عکس ایډیټ پکې باید نه شوی، ورسره په څنګ کې عینه کې او یا نور داسې اضافي شیان په عکس کې ونه لري. نو دلته به زه ورشم ترڅو تاسو ښه وپوهیږئ. دغه ویب سایټ کې خپل د عکس مثالونه شته، عکسونه شته، طریقه شته، تاسو کولای شئ دلته وګورئ. دغه عکسونه هغه ورکړی دی، تاسو باید دغه عکسونه ولرئ کوم چې دغه صفحه باندې تاسو ته ښکاري. که چېرته تاسو کوم عکس لرئ غواړئ هغې سایز برابر کړئ، تاسو کولای شئ چې دغه پټو ټول باندې کلیک کړئ او دغه خپل عکس دوی ته اپلوډ کړئ، دوی ته په هغه سایز برابروي او هماغسې عکس درته جوړوي. خو زما مشوره کوم نه هغه کسخانې ته چې تاسو ورځئ
هغوی ته ووایي چې موږ ته د امریکا د لاټري لپاره عکس واخله. هغوی زیاتره نفر په دې پوهېږي چې د لاټري عکس په کوم اصولو باید واخیستل شي، نو دغه به ټول نښه لري. خو بیا هم که څوک نشي کولی، تاسو کولی شئ دغه پټو ټول ته ورشئ او هغه خپل عکس پکې جوړ کړئ. نو دلته ځینې مثالونه ورکړي دي چې دغه کوم عکس سم دی او کوم سم نه دی، تاسو دغه ښکاره لیدلی شئ. راځو د عکس په اړه مې تاسو ته مخکې ډېر معلومات درکړي. ثبت نام پروسې ته موږ غواړو د 2015 کال د ډي وي لاټري لپاره ثبت نام وکړو او هغه لپاره چې کله تاسو هغه ویب سایټ خلاص کړئ، دلته به راشئ د بیګن انټري اپشن به کلیک کړئ. کله چې تاسو دا اپشن کلیک کړئ، دغلته تاسو ته یو نوې صفحه راځي چې دغه کوم کوډ چې تاسو ته په دغه صفحه باندې ښکاري، دغه کوډ باید تاسو ولیکئ. که په هر ډول کوډ دغلته لیکل شوی، تاسو باید همغه کوډ ولیکئ. دا به سبمیټ کړئ. کله چې تاسو هغه سبمیټ کړ، دلته تاسو ته ځینې پوښتنې او ځینې معلومات چې تاسو ضرورت لري تاسو ورکړئ. د هغې په اړه زه تاسو ته یو لنډ معلومات درکوم، بیا هغه فورم تاسو ته زه ډکوم چې تر څو تاسو وکولی شئ چې ښه پرې وپوهېږئ. راځو دلته اولنۍ پوښتنه، اولنۍ معلومات چې تاسو نه غواړي، تاسو دلته نوم او تخلص غواړي. زیاتره زموږ ملګري په دې کې غلطېږي، ځکه په افغانستان کې موږ اول په هر ځای کې اول موږ خپل نوم لیکو، ورپسې تخلص لیکو. خو دلته سیستم بدل دی، دلته تاسو باید اول تخلص ولیکئ، لاست یا فیملی نیم چې ورته ویل کېږي، او دلته باید خپل نوم ولیکئ. نو تاسو کولی شئ فرست نیم کې فرض مثال یو څوک نومیږي محمد صافی، تاسو راځي دلته باید صافی ولیکئ، ځکه تخلص باید اول ولیکل شي. دلته باید تاسو دغه نوم محمد ولیکئ. که چېرته یو څوک منځنی نوم لري، تاسو کولی شئ دلته هغه خپل نوم ولیکئ. که نه لري، تاسو دغه نو میډل نیم اپشن استعمالولی شئ. دویمه پوښتنه د جینډر یا ستاسو نه دا پوښتنه کوي چې نارینه یا زنانه یاست، نو تاسو کولی شئ څه رقم چې ستاسو جینډر یا همغسې دغه پوښتنه ځوابولی شئ. درېیمه پوښتنه ستاسو د تولد تاریخ یا د زیږیدنې نیټه ده، چې دا کې زموږ ډېر ملګري غلطېږي، اکثر وخت غلطۍ کوي. بیا چې کله انتخاب شي په دغه پروسه کې، نو دوی بیا د ډېر غټ مشکل سره مخ وي، دوی بیا نشي کولی خپل کیس مخ ته ویسي. ښه خبره دا ده هغه څوک چې غواړي دقیق ثبت نام وکړي، د ټولو نه دقیق باید په خپل نوم او د تولد په تاریخ کې دې کې باید ډېر دقیق اوسي. نو دلته تاسو ډېر کوشش وکړئ چې هغه تاریخ ولیکئ کوم چې ستاسو په پاسپورت یا تذکره کې لیکل شوی. دغلته په څلورمه پوښتنه کې باید تاسو هغه ښار ولیکئ کوم ښار کې چې تاسو پیدا شوي یاست، کوم ولایت کې یا کوم ولسوالۍ کې چې تاسو پیدا شوي یاست، دغه ټول باید ولیکئ. پنځمه پوښتنه هغه هیواد کوم کې چې تاسو پیدا شوي یاست هغه لیکل کېږي. شپږمه پوښتنه دلته یو څه نه څه ځینې وخت کې اپډیټ راځي، نو دغه صفحه ما اوس ولیدله، زه به دغه معلومات ولولم بیا تر څو تاسو ته صحیح معلومات درکړم. دلته هغه نفر چې فرض مثال په پاکستان کې پیدا شوی یا په چاینا کې پیدا شوی یا په بنگلاديش کې پیدا شوی او دوی اوس په داسې یو هیواد کې اوسېږي چې دغه هیوادونو نومونه چې ما کړل، دوی نشي کولی ډي وي لاټري ته ثبت نام وکړي. اوس فرض مثال یو نفر په پاکستان کې پیدا شوی دی، اوس په اروپا کې اوسېږي، په یو اروپایي هیواد کې یا په سعودي عربستان کې اوسېږي او د هغې اسناد لري، نو دا نشي کولی چې ثبت نام وکړي، ځکه پاکستان نشي کولی دغه پروسه کې ثبت نام وکړي. خو یعنی دا اوس په سعودي عربستان کې دی اوسېږي، دا په دوبۍ کې اوسېږي، دا په اروپا کې اوسېږي، خو دا بیا هم نشي کولی ثبت نام وکړي. نو دغه زموږ لپاره مهم نه دی چې موږ ځواب کوو. هغه افغانان ورونه چې په افغانستان کې دي یا د افغانستان نه بهر دي، موږ ټول کولی شو ثبت نام وکړو، ځکه د افغانستان خلک کولی شي دغه پروسې ته ثبت نام وکړي او دغه پروسه کې شامل شي. زمونږ هیوادوال که پر هیواد کې تاسو ټول ډاډه کولی شئ ثبت نام وکړئ. نو دغه پوښتنه هم دغسې پرېږدئ څنګه چې دا یاسې پرېږدئ، ځکه موږ که په افغانستان کې څوک پیدا شوي او افغانستان کې هم کولی شي ثبت نام وکړي.
او که یو څوک په افغانستان کې پیدا شوی یا په بل اروپایي هیواد کې یا په خلیج ملکونو کې هغه هم کولای شي ثبت نام وکړي. زموږ لپاره دغه ضرورت نشته چې ځواب وکړو. راځو عکس ته. ډیره مهمه برخه دغه ده، تاسو باید عکس د لاټري په اصول برابرۍ ما مخکې ویډیوګانو کې یادونه کړې ده. اوس مې تاسو ته مثالونه د عکس وښودل. دغه عکس باید 600 په 600 یا 1200 په 1200 کې سایز ولري. سپین بیک ګراوند کې عینک کې تاسو پکې ونه لري. په عکس کې دغه ټول کوم شیان چې په الته په ویب سټ کې هغه ټول باید تاسو تعقیب کړئ، ځکه که تاسو عکس خرابې دوی هغه ثبت نام چې کوم دی هغه مخکې نه ځي. نو دغه برخه کې تاسو ډیر پام وکړئ. میلینګ اډرس تاسو کولای شئ. په افغانستان کې موږ میلینګ اډرس نه لرو، خو بیا هم تاسو کولای شئ چې دلته زه درته وروسته بیا ډکوم هماغسې ولسوالي او کوم کلي کې چې اوسېږئ، کوم ولایت کې اوسېږئ، کوم وطن کې اوسېږئ، ټول کولای شئ دلته تاسو اډ کړئ. نهمه پوښتنه دا ده، مخکې چې کوم ادرس پوښتنه کوله چې مثلا هغه وخت کې دا غوښتل چې تاسو په کوم هیواد کې پیدا شوي یاست. اوس پوښتنه کوي چې اوس په کوم هیواد کې یاست. هر هیواد کې چې تاسو اوسېږئ تاسو کولای شئ هغه دلته انتخاب کړئ. لسم د ټلیفون نمبر دی، تاسو کولای شئ خپل ټلیفون شماره پکې ولیکئ. ضرور نه ده که څوک نه غواړي چې پکې ولیکي، مشکل نشته دی، دغه کولای شئ سکیپ یې کړئ. یو لسم ایمیل اډرس دی، تاسو باید ایمیل اډرس ولرئ. د ایمیل اډرس ډیر مهم دی. کوم ایمیل اډرس چې تاسو دلته ثبت نام کوئ هغه باید له ځان سره تر حد اقل تر هغې پورې وساتئ ترڅو چې دغه ثبت نام ریزلټ راوځي. که چیرته تاسو قسمت کار کړی په دغه پروسه کې سلیکټ شوي، نو دغه ایمیل یوازینۍ لاره ده چې دغه لارې بیا تاسو کولی شئ خپل کیس مخته ویسئ. نو کوشش وکړئ هر ایمیل چې تاسو دې کې اچوئ هغه له ځان سره وساتئ. A او B خانه دواړو کې باید تاسو یو ایمیل ورکړئ، دواړه باید یو شاني. دغه د کنفرمیشن په خاطر دغه دویمه خانه کې باید تاسو ولیکئ. 12مه پوښتنه ستاسو د تعلیم په اړه کوي. د ډیوی لاټري لپاره شرایط او قوانین دا دي چې تاسو باید یا له مکتب څخه فارغ یاست او یا که مکتب نه حد اقل تاسو باید یو 2 کلنه کاري تجربه ولرئ. فرض مثال یو نفر د مکتب نه دی فارغ، مکتب نه دی ویلی، خو دا باید 2 کاله یو مسلک سرټیفیکیټ یو سند ولري چې د په یو مسلک کې 2 کاله کار کړی او هغه تجربه ولري. نو د دغه لپاره تاسو کولای شئ هغه نفر چې مکتب نه فارغ هغه کولای شي د مکتب نه انتخاب کړي، که د پوهنتون نه فارغ پوهنتون، ماستري، ډاکټري، هر ډول هغه چې تاسو ولرئ تاسو کولای شئ انتخاب کړئ. خو شرط یې دا دی چې د 12م صنف سند یا ولري یا 2 کلنه کاري تجربه ولري. که دغه دواړو نه هیڅ کوم یو ونه لري نو نشي کولای ثبت نام وکړي. 14مه پوښتنه ستاسو نه دا کوي چې آیا تاسو واده کړی دی، مجرد یاست، که واده مو کړی دی میرمن مو په افغانستان کې ده او بخې په امریکا کې ده یا د امریکا نه بهر ده. نو هغه نفر چې واده نه دی کړی تاسو کولای شئ اولنی اپشن انتخاب کړئ انمیرډ، بیغمه. که چا واده کړی د هغې لپاره 2 پوښتنې دي، تاسو 2 اپشن لرئ. یو اپشن دا دی چا چې واده کړی او میرمنې په افغانستان کې یا اروپایي هیواد کې یا خلیج ملکونو کې یو کې چې هغه باید دغه انتخاب کړي. دویم اپشن دغه چا لپاره دی چې مثلا یو نفر دی په اروپا کې اوسېږي، افغانستان کې اوسېږي یا په نورو هیوادونو کې اوسېږي، خو میرمنې په امریکا کې یا دایمي اوسېدونکې ده یا سیټیزن ده، تاسو کولی شئ هغې کې بیا دغه اپشن انتخاب کړئ. دغه نور اپشنونه هغه څوک چې طلاق شوي، کونډ شوي، هغوی کولی شي دغه انتخاب کړي. خو زه راځم مجرد انتخاب او بخې دلته باید دا خو تاسو ته تشریح کول، خو زه به دا وروسته ټول ډکوم تاسو ته. 14مه پوښتنه دا ده چې آیا که تاسو واده کړی څومره بچیان لرئ؟ تاسو کولی شئ صرف دلته عدد ولیکئ، 1 2 هر څومره بچیان چې تاسو لرئ تاسو ولیکئ. نو راځم زه دا فورم تاسو ته ډکوم، دا ستاسو تشریح خاطر ترڅو تاسو ښه وپوهیږئ، ځکه زیات ملګري له ما نه غوښتنه کوي چې زه ورته ثبت نام وکړم. پروسه ډېره ساده ده. دغه ویډیو له ځان سره وساتئ، تاسو کولی شئ ځان ته په خپله ثبت نام وکړئ هر کال د خپل فامیل د غړو لپاره، د خپل ملګرو دوستانو لپاره. نو تاسو کولی شئ د دغه ویډیو نه استفاده وکړئ. زه راځم تاسو ته یو یادونه کوم، که چېرته تاسو غواړئ د ډیوی لاټري مربوط نور معلومات ترلاسه کړئ، تاسو کولی شئ دغه زموږ د ملګري او دوست محمد صافي د یوټیوب چینل دی چې زه به تاسو ته دلته سرچ کړم، محمد صافي
تاسو ډېری پیژنې کولای شئ دغه په چینل باندې زما ویډیوګانې وګورئ دغه چینل ورسره سبسکرایب کړئ هر وخت دغه ویډیوګانې تاسو کتلی شئ کوم معلومات چې موږ د خپل دوستانو سره شریکو تاسو کولای شئ هغه دلته وګورئ که چېرته تاسو غواړئ کومه پوښتنه ولرئ او کوم هغه کې بند راغلی یاست تاسو کولای شئ دلته زما د فیسبوک اکاونټ ته ورشئ دغه زما د فیسبوک اکاونټ دی تاسو کولای شئ ماته میسج وکړئ او زه تاسو ته ډایرکټ جواب درکولی شم ډیره بخښنه له زیاتو ملګرو غواړم چې میسجونه یې کړي دي میسجونه زیات تر څو زه تاسو ته وخت پیدا کړم او جواب درکړم راځو دغه فورم د سبمیټ کولو په خاطر زه ځینې معلومات لیکم تر څو دغه پروسه مخکې لاړ شي دویمه برخه تاسو ته تشریح کوم زه تخلص دلته لیکم خان همداسې یو نوم لیکم تر څو تاسو خو پوهیږئ په فرست نیم کې یا نوم کې زه اتل لیکم نو دا اتل زما خپل نوم شو خان می تخلص شو دغه برخه ته ډیر متوجه اوسئ میډل نیم منځنی نوم چې ورته ویل کېږي په ساده اصطلاح کې تاسو لرئ کولای شئ ویل کې کني لرئ تاسو نو میډل نیم انتخابولای شئ بل مهمه خبره چې زه غواړم یادونه وکم دغه فورم 10 دقیقې وخت لري چې په 10 دقیقو کې باید تاسو ډک کړئ که 10 دقیقو نه وخت زیات واوړي دا ایکسپایریږي تاسو باید له سره به اپلای وکړئ نو دغه د خاطر زه دا خبرم ډېری زر کوم تر څو دغه وخت را باندې ختم نشي او دغه پروسه لسره نشي دویم پوښتنه تاسو مې یادونه وکړه درته مې تشریح کړه چې تا تاسو سره کوم جندر چې یاست هلک یاست جلی یاست تاسو کولای شئ دغه انتخاب کړئ زه دلته هلک انتخابوم د تولد کال میاش ورځ دا ډیر مهم دي مخکې مې په دې باندې تاسو ته خبرې وکړلې د پاسپورت او تذکرې نه باید تاسو ولیکئ کوم چې هغې کې زموږ اکثره وخت د ټولو افغانانو جنوري یعنی اوله میاشت او زم دلته لیکم اوله میاشت دویم تاریخ 2001 کال تاسو کې هم کولی شئ دلته خپل د تولد کال ولیکئ دلته د هغې ښار نوم باید تاسو ولیکئ د هغې ولسوالۍ نوم ولیکئ چې کوم ځای کې تاسو پیدا شوي یاست زه دلته لیکم سلطان اسداباد کونړ اولنې باید تاسو ولسوالۍ ولیکئ ورپسې ښار ولیکئ ورپسې چې دی د ولایت نوم ولیکئ د دغه سره څنګ کې بیا پنځمه پوښتنه د هیواد کې چې کوم هیواد کې تاسو پیدا شوي یاست زه افغانستان کې پیدا شوم یو نفر په سعودي عربستان کې پیدا شوی دی یو نفر په اروپا کې هر هیواد کې چې تاسو پیدا شوي یاست هغه باید دلته ولیکئ شپږمه پوښتنه تاسو ته مې مخکې تشریح کړله چې د دې هغه نفر چې افغانان دي او په افغانستان کې پیدا شوي دي یا په نور هیوادونو کې پیدا شوي دي غیر له پاکستان چاینا بنگلاديش او ځینې نور هیوادونه دي چې هغه الیجیبل نه دي د هغې لپاره تاسو کولی شئ په انټرنیټ کې سرچ وکړئ هغې کې پیدا شوي غیر له دغه هیوادونو نور چې په هر هیواد کې پیدا شوي تاسو کولی شئ دغه یس انتخاب کوئ یا څنګه چې انتخاب شوی دی همدغسې پرېږدئ راځو اووم چې عکس دی تاسو ته مې تشریح کړ چې څه رقم عکس یې دغسې په هغه خپلو اصولو عکس دلته ما یو عکس د انټرنیټ نه ډاونلوډ کړی دی زه به هماغه عکس ته راشم تر څو هغه دلته اپلوډ کړم دغه عکس دی دا به زه وفان کړم دغه یو عکس ما د انټرنیټ نه ډاونلوډ کړ تر څو تاسو وکولی شئ هغه طریقه تاسو ته معلومه شي څنګه عکس اپلوډ کیږي نو دغسې عکس باید تاسو کله چې عکس خراب وي تاسو ته دلته ښکاره لیکي چې دغه عکس په اصولو او یا هغه څه رقم چې د عکس سایز دی په هغې برابر نه دی نو هغه بیا مخکې نه ځي راځو دلته میلینګ اډرس ته ځینې خلک دغه هغه کې ډېرې پوښتنې لري میلینګ اډرس تاسو کولی شئ همغه پاس چې کوم ځای کې چې تاسو اوسیږئ چې موږ د خپل وطن لپاره مکمل داسې میلینګ اډرس نه لرو نو دلته تاسو د خپل ولسوالۍ او د ښار نوم لیکلی شئ وبښئ دغه ښار نوم دغلته لاین 1 کې ما زموږ د ولسوالۍ یا د کلي نوم ولیکه کلی خو زموږ شلتن دی وبښئ زه به دغه ټول روان کړم زما ټایپینګ باندې شلتن شیګل به ولیکم صحیح شو سیټي یا ټاون کې تاسو لیکلی شئ اسداباد د کونړ دپاره هر ولایت کې چې تاسو یاست هر ښار چې تاسو کولی شئ هغه پکې ولیکئ ښه دلته به زه یو یادونه وکړم
چې دغه د ولسوالۍ نوم اډرس 1 دلته په امریکا کې خو هغه ادرس بدلی خو تاسو کولای شئ دلته صرف په اډرس 1 کې یو د خپل کلی نوم ولیکئ دغه ما غلط کړی دی خپل کلی نوم په اډرس 1 کې ولیکئ په سیټي کې چې سی کې دغه خانه کې تاسو ضرورت نه لري چې ولیکئ سیټي کې تاسو د ښار نوم ولیکئ ډیسټریکټ کې تاسو ولیکئ د ولسوالۍ نوم یا فرض مثال د کلی نوم لیکل شي ډیر مهم نه دی خو ښه خبره ده چې ولیکل شي پوسټل کوډ یا زیپ کوډ د ار ځای لپاره خپل زیپ کوډ د کونړ د لپاره زیپ کوډ 3001 دی تاسو چې د ولایت یاست د ښار یاست تاسو کولای شئ په انټرنیټ کې سرچ وکړئ چې دغه ځای زیپ کوډ کوم دی ډیر ضرور نه دی ځکه دوی په دې پوهیږي چې په افغانستان کې دغه د اډرس سیستم نشته نو ښه خبره ده چې یو عمومي زیپ کوډ د ولایت پیدا کړئ هغه پکې ولیکئ کنټري کې زه افغانستان لیکم تاسو میلینګ اډرس چې د هر ځای تاسو کولای شئ هغه میلینګ اډرس پکې ولیکئ راځو دلته نهمه پوښتنه تاسو نه دا کوي چې تاسو په کم هیواد کې اوسېږئ نو زه ورته افغانستان انتخابوم که څوک په هر یو هیوادونو کې اوسېږي که په استرالیا کې اوسېږي که په دوبۍ کې اوسېږي سعودي عربستان کې اوسېږي هر ځای کې چې اوسېږي تاسو کولی شئ انتخاب کړئ زه افغانستان انتخابوم راځم لسمې پوښتنې ته لسمه پوښتنه د ټلیفون د شمارې په اړه ده که چېرته تاسو غواړئ د ټلیفون شماره پکې ورکړئ ښه خبره ده که تاسو ټلیفون شماره نه لرئ او غواړئ چې ورې نه کوئ مشکل نشته دی تاسو کولی شئ دغه صفحه سکیپ کړئ دغسې د یو ټلیفون شماره ده ما د ځانه لیکلې ده همدغه کې مې اډ کړه راځو بل ایمیل اډرس ته مخکې مې یادونه وکړه چې دا د ټول نه مهم دی ایمیل اډرس باید له ځان سره وساتئ تر هغې چې ستاسو رزلټ اعلانېږي نو دغلته ما یو ایمیل لیکم اصل د ځانه تر څو تاسو ته زه طریقه وښیم دغه ما یو ایمیل ولیکه تاسو دې کې کولی شئ خپل ایمیل ولیکئ نو دغه ایمیل چې پاس خانه کې تاسو ولیکو عیناً همغه ایمیل به یو شان دلته په دې خانه کې ولیکئ راځو دولسمې پوښتنې ته دولسمه پوښتنه مخکې مې تشریح کړه تاسو ته چې تاسو د تعلیم سویه چې هر څومره یې لیکلی شي زه پکې د مکتب د 12م صنف هغه لیکم ورپسې څنګ کې 14مه پوښتنه که چېرته تاسو واده کړی که چېرته تاسو مجرد یاست که واده مو کړی هغې دپاره خپل اپشن شته دی چې ستاسې میرمن په افغانستان کې ده یا د افغانستان نه بهر په امریکا کې ده تاسو همغسې کولی شئ انتخاب کوئ وبخښئ زه دلته مجرد انتخابوم انمیرډ انتخابوم تاسو کولی شئ کوم چې تاسو حالت یې همغسې انتخاب کوئ دلته د بچیانو تاسو لیکلی شئ چې څومره بچیان تاسو لرئ ما مجرد انتخاب کړی دی زه دلته بیخي صفر لیکم یا بیخي نه لیکم خو هغه څوک چې بچیان لري تاسو کولی شئ چې بچیان دغلته انتخاب کړئ چې زه 2 بچیان لرم یو بچی لرم تاسو کولی شئ انتخاب کړئ راځو کانټینیو وهو دویمې برخې ته ځو دلته لمنګ نه کوم شی پاتې شوی دی یو مصبي ما تاسو ته مخکې یادونه وکړله چې دغه عکس باید په هغه کې برابري په سایز برابري دا ما د ویب سایټ د انټرنیټ نه ډاونلوډ کړی دی زما په نظر باندې د دې هغه سایز برابر نه دی زه دا ویډیو سټاپ کوم دغه د عکس سایز برابروم او د هغې نه وروسته تاسو سره دویم بخش ته ځم دوستانو ما د عکس هغه سایز برابر که عکس مې اپلوډ که اوس راځم کانټینیو وهم هغه اولنۍ برخه تکمیل شوله دغه ټول معلومات کوم معلومات چې موږ داخل کړل دغه ټول معلومات تاسو دلته کتلی شئ ځان مطمئن کړئ چې ټول معلومات هم سم دي که کومه غلطي پکې وه تاسو کولی شئ بېرته لاړ شئ او دغه ټول معلومات چې دی ایډیټ کړئ او بیا کې کوم شی چې اصلاح کول غواړي هغه تاسو اصلاح کړئ نو ټول معلومات زموږ سم دي زه ورته وایم کوم داسې شی نشته چې زه یې پکې بدل کړم راځم سبمیټ چې مې ووهه دغه ثبت نام پروسه تکمیل کیږي دلته به تاسو ځان ډیر مطمئن کوئ چې کومه غلطي له تاسو نه ونه شي چې تر څو تاسو ثبت نام کې کومه غلطي شوي اصلاح کړئ که چېرته اصلاح نه کوي او سبمیټ هم که بیا د هغې نه وروسته تاسو دغه غلطۍ نه شئ اصلاح کولی نو ثبت نام کې غلطي نشته زه راځم سبمیټ کلیک کوم سبمیټ چې مې کلیک کړ دغه ورقه ماته راغله دا ورقه د ټولو نه ډیره مهمه ورقه ده چې تاسو باید له ځان سره وساتئ خصوصا دغه کنفرمیشن نمبر چې ورته ویل کېږي دا کله چې ستاسو لاټري نتیجه اعلان شوله
په دغه کنفرمیشن نمبر سره تاسو کولای شئ خپل ریزلټ وګورئ، خپل نتیجه وګورئ. که چېرته تاسو دغه کنفرمیشن نمبر ونه لرئ تاسو نشئ کولای خپل نتیجه وګورئ. نو دغه ورقه ښه خبره ده چې تاسو ځان سره ثبت کړئ یا یې پرینټ کړئ، ځان سره وساتئ او بیا وکولای شئ چې خپل ریزلټ یا نتیجه پې وګورئ. نو دغه زموږ په وس کې و. زما یوازینی مقصد دا دی ترڅو د خپلو هیوادوالو ملګرو سره په دغه برخه کې کومک وکړم، ځکه کوم وخت چې زه خپله په دغه پروسه کې انتخاب شوم ما هیڅ معلومات نه درلودل. ډیره هڅه مې وکړه چې یو چا سره په تماس کې شم، یو ځای نه معلومات ترلاسه کړم. نو هغه حالت زه ما درکړی دی، ما باندې تیر شوی دی. نو زه غواړم چې تاسو ته دغه پروسه اسانه کړم. انشاءالله څوک چې سلیکټ شو انتخاب شو د هغې لپاره زه کولی شم همکاري ورسره وکړم، پروسه یې مخکې ورسره ویسم څومره چې زما په وس کې څومره معلومات چې زه لرم. شاید ځینې معلومات زما غلط دي، زه صحیح معلومات ونه لرم، نو هغې بخش کې به بیا تاسې بخشش کوئ. نور زه ستاسې په خدمت کې یم. انشاءالله کله چې ریزلټ اعلان شو د ریزلټ لپاره بیا زه بله ویډیو تاسو ته جوړوم چې تاسو څنګه کولی شئ خپل ریزلټ وګورئ. نو نور تاسو ته ښه قسمت او خدای دې وکړي چې ټول پکې سلیکټ شي یا انتخاب شي. د خدای په امان.